ټولې داسې نه دي خو بعضې ښځې نه مې کرکه شي خیال د حیا نه ساتي اوزګار دی تې ځمکه شي نو ګرځي په بازار کې بې پردې دغه دې ورکه شي او ډېرو نه بچو هم په مارکېټ کې بې درکه شي خدای کو چې ناسور دی وایم ځمکه دې پرې ډکه شي او یا یې د لارۍ د لاندې دا بله شیشکه شي نو کور کې د سودا نه پیسې څومره په هنر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ډېر ښه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم دې وخت کې د ګل اشنغري صاحب سره ناست یم او د دې نه به یو نظم نیمورو او خوند به ترې اخلو مزه به ترې اخلو ګل اشنغري صاحب دا نظم دی د ښځو باره کې لیکل شوی دی چې هېڅ کولی نه شي بیا به ځان له مخه سر وهي هېڅ کولی نه شي بیا به ځان له مخه سر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ښځه به منې ښځه په ټول کور کې ملکه ده شک ورپکې نشته دا خبره ښه بې شکه ده او ډېر ښه بني ادم دی خو د خولې نه لږه سپکه ده او ښځې ته چې ګوري په وجود باندې نازکه ده نو خدای کو چې د خولې جنګ کې سړي باندې چابکه ده هر چا یې بنلې بدماشي به کور کې ځکه ده څنګه په وړه وړه خبره خپل ټټر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ډېر او ښځه باچهي کوي په سرم تاج د ښځې دی ښځه باچهي کوي په سرم تاج د ښځې دی هر کلي کې ګوره کور په کور کې راج د ښځې دی هر سړي منلې په خندا رواج د ښځې دی او کم طبیب ډاکټر کړي صحیح علاج د ښځې دی هر سړی غلام دی هر سړی محتاج د ښځې دی نو سم وزیر اعظم دی ما اخیستی جاج د ښځې دی سم وزیر اعظم دی ما اخیستی جاج د ښځې دی نو ګرځي په وخت په ټول غولي کې چکر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ډېر او ښځه د ملکه د سړو نه یې کار واخیستو ښځه د ملکه او ښځه د ملکه د سړو نه یې کار واخیستو نه ټینګېږي دې ته د غوړو نه یې کار واخیستو مالګه مساله او د غوړو نه یې کار واخیستو ډب تې نه وباسي د وړو نه یې کار واخیستو کور کې د چپلو او کیړو نه یې کار واخیستو نو سمه مارشالله ده د کوړو نه یې کار واخیستو نیازبینه وي تېښته ترې ښځه ځان پې سلاسې نر وهي هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ډېر ښه او ښځه کائناتو کې که ډېره خوبصورته شي ښځه کائناتو کې که ډېره خوبصورته شي خو نه اوړي بلا د خپل عادت نه چې عادته شي او زبرګه که شي دا خو نه به صبر د غیبته شي ډېره وي چالاکه نه به چرې ملامته شي خلک متاثره هم د دې د کرامته شي او ښه منلې سر وي خو آخر ښځې ته ښکته شي خلک متاثره هم د دې د کرامته شي ښه منلې سر وي خو آخر ښځې ته ښکته شي نو تش په نازدا باندې څومره په هنر وهي هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي چا پسې کوتک نه رالي ډېر ښه ګل صاحب او بیا وایي ښځه ګناهګاره ده غریبه وایي څه خوري نو ښځه ګناهګاره ده غریبه وایي څه خوري نو خوري یوه قطره هغه هم په تله راتله خوري نو بیا چې ماشومانو سره کیني پوره دوه خوري نو او کور کې چې د خلکو نه څه پاتې شي هغه خوري نو خواره په چټو کې برچکي سره سړه خوري نو خو شپه چې کله راشي بیا سړي له سم مازغه خوري نو ځان ته به ترخص په سبانه باندې اکثر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ښځه به منې ښځه په کور کې بختوره ده ولې دې بدبخته غورځولې د نظره ده او مه یې ګڼه سپکه دردانه ده مرغلره ده نو خڼ چې ورته لاره کې جوړ نه شي تاله غوره ده یو خو بي بي سي په شاندار څه نه خبره ده او خدای پاک زورور دی او بیا ښځه زوروره ده نو پرېږده که خوشحاله وي په ځمکه او که پر وهي هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ټولې داسې نه دي خو بعضې ښځې نه مې کړ دا راته پروفیسران ناست وي د هغې د یاره مې پکې جوړ وي ټولې داسې نه دي خو بعضې ښځې نه مې کرکه شي خیال د حیا نه ساتي اوزګار دی تې ځمکه شي نو ګرځي په بازار کې بې پردې دغه دې ورکه شي او ډېرو نه بچو هم په مارکېټ کې بې درکه شي او خدای کو چې ناسور دی وایم ځمکه دې پرې ډکه شي او یا یې د لارۍ د لاندې دا بله شیشکه شي نو کور کې د سودا نه پیسې څومره په هنر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ډېر ښه مقصد به وي څومره چې کیدی شي تر خپل وسه به خواري کوم تل به په اخلاص د زمانې انځورګري کوم او ستاسو د خپل خور یم تل به خاکساري کوم ډېر ساده باده یم نه خوی نه بازاري کوم او لیکم به رښتیا چې د قلم سره یاري کوم نو ښکلو ښکلو مست کړم ځکه مست شاعري کوم ګل شنغري یم خامخا به مې نظر وهي ګل شنغري یم خامخا به مې نظر وهي هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ډېر ښه
نظم خو به ډېرو زنانو مو اورېدلي که نه نو چېرته مشکلات درته راغلي دي زنانو د طرفه دا لاول ما خپل کور کې ټول راغونډې کړې مې چې دا نظم زه وایم د دې څه نو هغې چې پاس که بل د چا کار شو چې هغه ټول پاس وي لکه نه دي انګوریانې ټولې مې ورته راغونډې کړې روندار مې چې دې کې څه غلطي مته چې نه نشته واقع د هغې مل دستخط